لزړه نه مې چاپېره شوې لمبې په محبت کې لزړه نه مې چاپېره شوې لمبې په محبت کې ځواني مې شوه اشنا خاورې ایرې په محبت کې راځه چې ټوکو ټوکو کې یو بل نه مرور شو راځه چې ټوکو ټوکو کې یو بل نه مرور شو اشنا څومره مزه کوي جرګې په محبت کې سلامونه درته وایم ملګرو په خپل خپرونې کښې او نن له موږ سره ډېر ګران او قدرمن ملګری جناب سلیم نعمت خیل صاحب ناست ده چې له بیټني شاخ سره تعلق لري او باقاعده دلته له عمر اډې سره باقاعده خبرې به له ده سره کوو سلیم صاحب سلام درته وایو وعلیکم سلام امید صاحب ډېره مهرباني ته راغلې په دې تنګ لنګ واټ چې دا تکلیف دی وکړه ته حاضر شو ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه سلیم صاحب سوال تاسو نه دا یو کوو چې تقریبا دا شاعري تاسو باقاعده شروع کړې د څومره وخت پی کېږي یاره جی بالکل لکه هر شاعر دا خبره کوي چې یاره دا پیدایشي یا سړي په وینې شموا دي او زه داسې یم چې سکول تقریبا 2001-2 نه بعد مکمل هغه کوشش مې کړی لیکلو یا مثال دې شي ته مې توجه شوې ده سمه ده د شاعري چې کوم صنفونه دي غزل د نظم د یا چاربیتا سندره لوبه د هغې سره ته تقریبا له کوم صنف سره زیات شوق دی یاره زه خو وایم چې غزل ټولو نه بهترین صنف ته او غزل سره ما ډېر شوق ته ما چې څومره لیکل کړي تقریبا دې طرف ته مې ډېر کوشش کړی دی سمه ده لیکل به دې تقریبا څومره کړي سلیم صاحب یاره داسې شمار نه خو چې کوم لکه مکمل دي یا داسې سړی وایي چې دا بس دغه ځای باندې کافي ده هغه به تقریبا دا 100-120 داسې لږ شیونه به ما سره چې ما خوښ شیونه دي سمه ده ډېره زیاته مننه د تاسو کوو چې موږ ته م وخت راکړه د موږ ملګرو ته که خپل کلام پیش کړي موږ دا ناست کسان به م خوندینې واخلو او هلته چې کوم مسافر ملګري دي هغه به م خوندینې واخلو بالکل جی مې پهله به 2 شعر نو ټولو ملګرو ته ډالۍ کوم بیا به چې کومه ده که خیر او غزل درته وایي ټولو ملګرو ته به کوو شعر ده وی یو سړی ده چې ورګورم اکثر بیا بیا یو سړی ده چې ورګورم اکثر بیا بیا قدرتي مې پسې اوړي نظر بیا بیا ډېر زبردست یو سړی ده چې ورګورم اکثر بیا بیا قدرتي مې پسې اوړي نظر بیا بیا او خودغرضه یاران چرته خوشحالیږي خودغرضه یاران چرته خوشحالیږي کارسو مې ګرځولو په سر بیا بیا او دا بل شعر ده وی دا زخمي زړه به مې تل داسې زخمي وي دا زخمی زړه به مې تل داسې زخمی وي تور باڼه چې زمبوي په هنر بیا بیا دا غزل ده ملګرو خوښه ده رقیبان چې ستا کوڅې ته ننوځي رقیبان چې ستا کوڅې ته ننوځي تور حبش لکه کعبې ته ننوځي رقیبان چې ستا کوڅې ته ننوځي تور حبش لکه کعبې ته ننوځي او ستا ښایست او زما یو موټی زړګي کې ستا ښایست او زما یو موټی زړګي کې سمندر چرته کوزې ته ننوځي ستا ښایست او زما یو موټی زړګي کې سمندر چرته کوزې ته ننوځي دا ستا یاد ده چې راځي مې د زړه کور ته دا ستا یاد ده چې راځي مې د زړه کور ته که میلمه د چا حجرې ته ننوځي فرشته نه یې بېشکه دا منم خو فرشته نه یې بېشکه دا منم خو رنګ روشتې فرشتې ته ننوځي ډېر زبردست ډېر بل امید صاحب شعر ده وایي له حیا نه کرښې کرښې شي ماتېږي له حیا نه کرښې کرښې شي ماتېږي د مخ نور د چاینې ته ننوځي ډېر زبردست ډېر ښه او دا زخمي زړه به مې خاورې پیوند واخلي دا زخمی زړه به مې خاورې پیوند واخلي ستا باڼه مې چې سینې ته ننوځي ډېر زبردست ډېر وی نعمت خیل سلیم د عشق په دام کې گیر شو نعمت خیل سلیم د عشق په دام کې گیر شو او ستا د حسن جیلخانې ته ننوځي ډېر زبردست ډېر په زړه پورې غزل یو غزل بل که داسې د تاسو د خوښې غزل وي موږ ملګرو ته یې پیش کړي یاره بالکل غزل خو ټولې سړي خوښي خو چې کوم ما دلته ځان سره لیکلی ده چې خدای دې وکړي ټولو ملګرو خوښ شي چې شنه خالونه دې کتار کړه د جبین د پاسه چې شنه خالونه دې کتار کړه د جبین د پاسه تورې مچۍ دې کړې راجمع د ګبین د پاسه ډېر زبردست ډېر ښه بیا ووایه دا چې شنه خالونه دې کتار کړو د جبین د پاسه تورې مچۍ دې کړې راجمع د ګبین د پاسه او دا به لا څرنګې دعا وي چې قبلېږي به نه محبوب صاحب
دا بلا څرنګې دعا وي چې قبلېږي به نه چې زه دعا غواړم او ته کوې امین د پاسه ډېر زبردست ډېر ښه بیا ووایه دا بلا څرنګې دعا وي چې قبلېږي به نه چې زه دعا غواړم او ته کوې امین د پاسه ډېر ښه شعر دا وی دا زمانه به په شان کې څه کمی راولي دا زمانه به په شان کې څه کمی راولي چې خدای شیندلي دي ګلان د ګلورین د پاسه ډېر زبردست ډېر زبردست دا زمانه به په شان کې څه کمی راولي چې خدای شیندلي دي ګلان د ګلورین د پاسه او شعر د محبوب صاحب وی د ظالم لاس چې د مظلوم ګریوان کې ووینم د ظالم لاس چې د مظلوم ګریوان کې ووینم وایم چې پرې که په توره د آستین د پاسه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښه ګل محمود دا ډالۍ ده سپینې خولې د سپین مخ په سیمه داسې راځي سپینې خولې د سپین مخ په سیمه داسې راځي لکه چې واورې ویلې کېږي د سیاچین د پاسه ډېر زبردست ډېر ښه ډېر ښه او ډېرو غمونو مې په مخ داسې داغونه پرېښول ډېرو غمونو مې په مخ داسې داغونه پرېښول لکه چې کرښې چا راښکلې وي آیین د پاسه ډېر ښه وي د خدای کې مې دا یوه خبره نه ولیده د خدای کې مې دا یوه خبره نه ولیده چې بل حسین وي پیدا د دې حسین د پاسه مقطع ده بلا عکسونو ته د رنګ د خپلو وینو ورکړو بلا عکسونو ته د رنګ د خپلو وینو ورکړو سلیمه نه خیږي بل رنګ د دې رنګین د پاسه واه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر مزیدار ملګرو ډېر په زړه پورې کلام یقینا چې څرنګه موږ خوند ځینې واخیستی امید کوو چې دغسې خوند به تاسو هم ځینې اخیستی وي سلیم نعمت خیل صاحب نه ډېره زیاته مننه کوو سره د ټولو ملګرو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي په بل پروګرام چې به بیا هم سره وجیته کیږو خو دا وخت موږ ته ټولو ملګرو ته راکړه اجازت د لوی الله په امان